السلام علیکم همت جان آفیسیال چینل ته ښه راغلاست. د اسانه انګلیسي زده کړې په لړ کې نن د یاد کورس 7مه برخه باندې درته پیل کوم. په دې هیله چې تاسې ټولو برخې کتلې وي او زده کړې به مو وي. د نن برخې موضوع چې ده هغه د انګلیسي وویل حروف دي. انګلیسي څو وویل حروف لري او څنګه موږ هغه په جملو کې استعمالولی شو. نو راځم دغه ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښیم. که تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. د انګلیسي وویل حروف چې دي هغه 5 دي. A E I O U دا 5 د انګلیسي وویل حروف دي. دغه وویل حروف د انګلیسي د کلمو په جوړولو کې ډېر مهم رول لري. پرته د انګلیسي د وویلو حروفو د کلمو لوستل چې دي هغه ډېر ستونزمن دي. نو د انګلیسي په هر کلمو کې لږ تر لږه یو وویل حروف چې د هغه شتون لري. نو زه راځم په دغه کې جملې درته جوړوم. وویل حروف موږ په جمله کې په کوم وخت کې استعمالولی شو. مثلا دلته زه تاسو ته دغه جملې چې دي په دغه کې ښیم چې موږ څنګه په کوم ځای کې وویل استعمالولی شو. راځم دلته دغه لومړی دغه جملې ته This is a book دغه یو کتاب دی. سیده This is a book دغه یو کتاب دی. دلته ګورئ بی چې ده بی دغه وویل حروف نه ده. نو کله چې وویل حروف نه وي راغلی دلته دغه ځای کې دغه ای چې ده دغه د یوه معنا ورکوي. سیده دلته به فقط ای استعمال کړئ. مثلا This is a book دغه یو کتاب دی. This is دغه دی a book یو کتاب. نو دلته فقط ای استعمال شو ځکه له ای وروسته وویل حروف نه دی راغلی. مثلا زه راځم دوهمې ته ګوره This is an egg دلته ګوره د ای په ځای ان راغی. ان ولې راغی؟ ځکه چې دلته له ان وروسته ای چې ده ای وویل حروف راغلی دی. دغه وګوره دغه ای چې ده ای وویل حروف ده. کله چې وویل حروف د یو لغت په سر کې راشي نو له هغې نه مخکې تاسو باید د ای په ځای ان استعمال کړئ. ان هم د یوه معنا ورکوي، ای هم د یوه معنا ورکوي، خو تاسو باید ان ځکه استعمال کړئ چې دلته وویل حروف راغلی دی. This is an egg دغه یوه هګۍ ده. This is دغه ده ان یوه egg هګۍ. ان موږ ځکه استعمال کړو چې له ان وروسته وویل حروف ای راغلی دی. صحیح ده. راځم دوهم مثال کې درته ښیم. دلته ګوره This is an ice cream This is an ice cream دغه یو اسکریم دی. دلته هم ان استعمال شو ځکه چې په دغه ځای کې آی راغلی دی. له ان وروسته آی چې دی دغه راغلی آی چې دی وویل حروف دی ځکه موږ دلته ان استعمال کړو. کله چې د لغت په سر کې آی راشي نو تاسو باید ای ان یعنی ان استعمال کړئ. فقط ای به نه استعمالوئ. ای ما تاسو ته په پاسه جمله کې وښوده چې موږ په کوم وخت کې فقط ای استعمالولی شو. په هغه وخت کې چې وویل حروف نه وي راغلی. لکه مثلا دلته بی چې دی بی راغلی دی. یعنې له ای وروسته بی چې ده هغه راغلی ده بی وویل حروف نه ده. نو موږ باید فقط هلته ای استعمال کړو. خو کله چې د لغت په سر کې وویل حروف راغلی وي دغه 5 حروفو نه یو راغلی وي نو تاسو باید په هغه وخت کې ای ان استعمال کړئ. لکه دلته This is an ice cream دغه یو اسکریم دی. صحیح ده. راځو بلې ته This is an orange This is an orange دلته هم موږ ان استعمال کړو ځکه موږ استعمال کړو چې دلته او راغلی دی. او چې دی وویل حروف دی. صحیح ده. This is an orange دغه یو نارنج دی. نو او ځکه او چې دی دا د لغت په سر کې راغلی دی نو موږ باید دلته ای ان استعمال کړو. صحیح ده. که چیرې کې وویل حروف نه وای بیا موږ فقط ای استعمالوله. لکه مثلا زه یو بل مثال درکوم چې هغه کې وویل حروف نه وي راغلی. This is a car This is a car دغه یو موټر دی. موږ دلته ګوره فقط ای استعمال کړه ځکه چې کار سی دلته راغلی سی چې دغه وویل حروف نه دی. نو که چیرې کې وویل حروف راغلی و ای ان به استعمالوئ. که وویل حروف نه و راغلی فقط ای به استعمالوئ. صحیح ده.
راځو بل مثال ته. This is an apple. This is an apple. دغه یوه معنی ده. دلته ګوره موږ بیا هم ان استعمال کړو ځکه چې دلته وویل حروف ای راغلی دی. صحیح ده، یعنې د لغات په سر کې ای وویل حروف راغلی دی، نو ځکه موږ دلته بیا هم ان استعمال کړو. ان د یوه معنا ورکوي، ان یوه معنا ورکوي، فقط ای هم د یوه معنا ورکوي. نو ان تاسو باید په هغه وخت کې استعمال کړئ کله چې د لغات په سر کې وویل حروف راغلی وي. راځو وروستۍ جملې ته. This is an umbrella. This is an umbrella. دغه یوه چتري ده. دلته هم موږ ان استعمال کړی ځکه چې دلته وویل حروف راغلی دی، یو راغلی ده، یو هم له وویل حروف څخه ده. که چیرې کې یو نه وای راغلی نو موږ به فقط دلته دغه ځای کې ای استعمالولی، خو دا چې اوس وویل حروف راغلی نو موږ باید ان استعمال کړو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ وویل حروف په جملو کې وکاروئ. نو دغه وه د نن ورځې ویډیو. په دې هیله چې نن درس هم ښه دقیق زده کړئ تر څو راتلونکي نورو درسونو کې بیا د ستونزو سره مخامخ نه شئ. نو موږ ته له اتم درس پورې اجازه راکړئ. تاسو ته ښه درس غواړم.